اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کله چې ته شوروا پخه کړې نو اوبه یې ډېرې کړه او د خپل ګاونډي خیال وساته. روای مسلم کې دا ذکر شوی دی چې محمد علیه السلام پکې دې ته اشاره کړې ده چې د خپلو ګاونډیانو خیال وساتئ. لکه څنګه چې ډېری خلک داسې دي چې هغوی د جمعې په شپه باندې خیرات وباسي، یوه کاسه یوه ډوډۍ وباسي. نو کوښښ وکړئ چې آینده کې هم دغه کار جاري وساتئ او په دې حدیث باندې عمل وکړئ، نو انشاءالله چې الله رب العزت بدله رزق زیات کړي. یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لا تصبون احدا، هیڅ کله هیڅ چاته کنځل مکوه. دا کنځل کول ډیر بدکار دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کار نه منع فرمایلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لا تصبنا احدا، هیڅ کله هیڅ چاته کنځل مکوه، دا ډیر بدکار دی. نو امید دی چې ستاسو به دغه ویډیو خوښه شوي.